یو بادشاه و ډېر زیات جابر و. ډېر جابر بادشاه او سخت مزاج او سخت دله او یو سړی نیغ په دربار ورغی او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت چې په تخت یې کېناست د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و سترګې هم ډېرې د هیبت وې لاسونه و شکل و مخ باروب انسان و څه بل شیان شکل بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت ته چا لا پرېښودې وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی ما څوکیدار نشي منې کولی زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پرده هم نشي کولی زه هغه څوک یم چې بادشاه لم ځم غریب لم ورځم زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم دی او زه هغه انسان یم چې واده وکړي نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کړم او څوک کړچ هم ماته نشي کولی څوک بد هم ماته نشي ویلی څوک خیر هم ماته نشي کولی څوک کنځل هم ماته نشي کولی څوک مقابله هم زما نشي کولی بس بادشاه په رپېدو شو وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زما روم واقعي داسې نه کې جوړېږه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووایم نو سر به دې څه وباسي نو چې کوم ټیم مقرر دی او الله او ته یې په ویښه کې ته وباسه په ویښه کې در نه وباسي او چې وي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې م وباسي باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده سر چې به کې وپاسه او سا پکې نه وه داسې ده که نه ده او داسې هم نه چې ورېږه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کوم چې دا زنانه تې اخوا کړم نو سا به ترې وباسم دا پکې نشته او دا هم پکې نشته چې دا ماشوم بچې خو په ډېرو دواګانو یې غوښتلې او په ډېرو دارو دولمر یې غوښتلې او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچی وکره شوی دی او دښته خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي او ډېر مخکې نه یې وله سیزدګان او څیزونه جوړ کړي دي نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنه ولې د الله حکم دی د رحم هم نشته رحم هم په ما کې نشته په ملک الموت کې واده وکړو ډېره موده پسه او د واده لومبې شپې ده رحم نشته داسې وجنه وی دا خو د مور پلار یو زوی او واده وکړه او د واده 4 میاشتې وشوې مړ شو لږ رحم پې پکار و دا رحم پکې نشته او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دی خدای داسې چا کنځل ورته کړي دي نه چا دروازه بنده کړه چې ورېږه دروازه بندوم او سینتري ودروم کې بچ کېدی شي نه بادشاه پوه شو وی لکه ته خو د مرګ فرشتې وي او زه د مرګ فرشتې وی څه له رالې وی ټیم دی پوره دی اوهو مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه یو میاشت مهلت راکړه ډېر حقونه مې پردي په دې غاړه کې پراته دي ډېرې وانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا څه معافي ترې وغواړم اله شابه او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه نو دا پردي حقونه ورکومه خدانه خالي کومه خو لږ صبر راته وکړه وی نشته صبر وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه وی نشته دا ټیم هم نشته وی یو ګینته ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو دې راواله لږ ښځې ته خو وجاړم بچو ته خو لږ وجاړم وی دا ټیم هم نشته وی ګوره لږ وخت راکړه وی د یو ساعت دا رشتو ټیم دی د یو ساعت بس وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا بس دا خدای یو نیټه ده بس قسم په خدای کارې کې ډاکټر مالدار غریب بادشاه امیر فقیر مولا مقتدي څوک کم په هغې کې ایک دو کولی شي یو ساعت ټیم دی با خبره ختم هغه ساعت ټیم چې سی واغېسته اخوا پروت و بیا دا شی پکې نشته خامخا مرګ راځي او ما سوچ کې بله شپه سې څادر کې مې سر بند و خوب نه راته ولکه مې سوچ کو هلکه مې زمونږ د نیکونو د زمانې چې کم خلک و ما داسې یو شمېره زمونږ د باباجي چې کوم دوستان و کوم ورسره ناست و او مې داسې ذهن ته راغل نو یو مې شمېره نو یو پکې جم دی نو ټول مړو
او چې اندازه مې واغېسته نو ټول څونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیا او څلور نوي شلې کاله او سلو کې مره دي دون عمرونو نو بیا مې د والد صاحب زمانې ته سوچ وکړو چې د هغه کم ملګري او د هغه د وخت کم خلک وو نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې مکسر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل ځکه والد صاحب به مې د پلان کې د مره سکول د سبق ملګری د پلان کې مې د لوبو ملګری پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې د او یو او د پنځو او یو داسې پنځه کم او یو په عمر کې مړه دي دا تاسو مو کوئ نو بیا مې د خپلې زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک څونه عمر کې مړه دي او چې اندازه مې واخېسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه د مسافر په دنیا کې څه ژوند دی مسافر خو په لاره سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي یا پنځو لې خښه کړي یا لسو ورځو له خښه کړي او عابر سبیل بلکې داسې ژوند تېر کړه چې په لاره تېرېږي مسافر خو بیا هم په یو سرای کې څلور شپې میاشت قیام کوي او په لاره تېرېږي هغه به صرف ځان دمه کې وبیا ځي او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ويعد نفسك من اصحاب القبور ځان داسې وګڼه لکه چې قبر کې پروت یم قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جایداد قبر کې چې کوم پراتی نه په جایداد څه کوي او په بنګله څه کوي او په کور څه کوي او په موټر څه کوي او په جایداد څه کوي داسې ژوند تېر کا یا داسې ژوند تېر که چې عملي ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس زه مړی یم او قبر ته پروت یم او قبر له راوت مونږ خدای خبر چې د مرګ مری راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انښتی دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړې ده څوک په مدرسو پسې څوک په پټکي پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک مونځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا ښه تېره په مستی کې ده اخرت د خلکو ير دی چې دی خدای له به ورځم او هغه حلالې مردارې او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي دا دنیا دپاره چې د حد نه وکړي دا یره ده چې دا پردي جیب مې ووو ما نه به د دې خدای تپوس کړي دا مافیا والا شی نه دی دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړه په مسلمان مې په دوکه پیسه وګټله په حرامه مې دې پیسه وګټله دو نمبر شی مې پرې د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ که ظلم مې ورسره وکړه جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کړه ښه مې ترې واغېسته سپک مې ورکړه درون مې ترې واغېسته زه به خدای لده بس خو چې پیسه وکړه موټر نشته چې موټر والم او که یو موټر چې دی نه ښه والم او که د ښه نه ښه والم او د ښه نه ښه والم او چې زما شته کې زوی رم والم او که د زوی مې شته کې نوسي رم والم او چې کور مې دی کې دی نه غټ والم او دا وړه بنګله دی نه غټه بنګله جوړه کړم او دې غټې نه نوره غټه جوړه کړم او د پېښور په ځای په اسلام آباد کې جوړه کړم او د تورنلو په ځای او د چارسدي په ځای په حیات آباد کې جوړه دې له هر یو سړی لګیا دی دا تغیر دی که دا بنگلا و دا موٹر ورسمانه پاتی رہی خدای لبزم تپوس پرادا کئی عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبون خداوانا لارد سپاتی کی لاران سجوده مونگا نیکونه سجوده مونگا مینده موسشوی نیاگاری موسشوی اما شران موسشو جومات دی چا جوړ کړی هغه مشران څه شو سپینګیري څه شو ازمکه چې دله چا اغېستې وه څه شو کور کې دله چا اغېستې وه څه شو د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وي نګیندې یې راوستې وې ښځه یې راوستې وه څه شو ته به هم دقسې روان یې مرګ ځان ته رایاد مرګ هم رایاد که زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم خلک وی دم راته وښایه چې نیکي وکړم بلکل فایدې په وظیفو په دمونو کې شته او قبر ځان ته یاد ته قسم په خدای چې د خدای ولی د نه جوړېږي مرګ ځان ته یاد که که تا نه ولی الله جوړ نه شو زه له جرم درکړم مرګ ځان ته رامخکې او خلاصې خو نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی په مشکات شریف کې دی من قضا لأحد الموت في أرض من قضى لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة چې چاله خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته یې خدای ورسوي
حضرت سلیمان علیه السلام سره ملک الموت راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام د تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه څه وباسې څنګه وباسې؟ هغه ورته مثال ورکړ وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسمه شیزونه په کاسه کې پرتی، یو کاسه کې تا ته مختلف سیزونه پراتی، د انګورو دانې درته مثلا پرتی وي نو په یو لاس کې ټولې راغشتې شي که نه وي یو، او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې ته راغشتې شي او که نه وي یو. وي دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې وي، دغسې ما ته پرتې دي. په تره چڼې او د نینو او د جوارو او د غنمو دانې پرتې وي نو تا ته راغشتو کې تکلیف شته نه، او چې کوم رالې نو هغه درته اسانه ده وي بلکل، او که ډولې رالې ډولې په یو ساعت کې راغېستې شي موټي ته ډکولی شم. وایي دقسې ما ته دي چې زه راغېستل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروالم، او چې ټول راله موټي ورالم کوم خبره خلاصه. یو سړي ته یې داسې تیز تیز وکتل، برند برند یې ورته وکتل او دا مرګ فرشته لاړه. هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وایي وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی. ولې ځکه الله وایي وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، الله باد دغه تابع کړی د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې، او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې. ما ورسوه لکه په ارام کښېنه نه نه صیبه ومې رسوه. او کوم دی ته دې وخت کې سلیمان علیه السلام په ملک شام کې و، شام کې و، او دا چې کوم علاقه یې دی د هندوستان کې ده، خاص وزیري و خاص تعلق یې بعد ته حکم وکړ ته یې ور ورسوه پټسې هغه ځای ته ورسوه. څو ورځې پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیه السلام سره کېناسته، خیر په خیر چې وشو یاره هغه وختي هغه بل اوس چې راغلی وې یا وختي چې راغلی وې په دې لاره تېرېدې ما سره دلته یو وزیر و ډېر برن برن دې ورته ونه کتل او ډېر سخت و توند دې ورته ونه کتل. وی ومې کتل ولې؟ وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وایي چې ساعت یې وباسه، او ما ته هندوستان کې یو کلي یاد کړو چې هلته به تې څه وباسې. ما وی سړی خو دلته ناست دی، اسراله غوسه راله چې دلته ته وباسم خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي، او هلته ته وباسم نو دې خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي، او ټیم یې لږ یو منټ دو پاتې هغه چې کوم ټیم و پاتې وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښولی دی هلته ور ورسه. وی چې هلته لاړم هلته راته نښتیار ناست. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د مختلفو بیانونو او ښکلي واقعاتو اورېدلو دپاره زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. ساه مې ترې واخېسته الله له نور رسول، او د ملک الموت ډیوټي هم دقه ده چې دې صرف څه وباسي، او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه. حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت د تپوس وکړه وی چې نیک سړي له په کوم شکل لا ځای هغه ځان هم راته وښایه، او چې بد له په کوم شکل لا ځای هم ځان وښایه. وی طاقت نشي لرلی، وی نه ما ته به ځان ښی، وی ښه مخه خو واله وه چې ویلو نو ورته یې ځان وښاو. وی داسې نیک سړي له راځه، وی اوس مخ واړوه مخ یې والو، وی اوس راته وګوره چې وی کتل وی داسې بد له راځم. نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت بې هوشه شو. همدغه ملک الموت ورته ناست دی پې ویلی مږي چې هوش کې راغې نو چا یې تپوس وکړو وی څه مسله وه؟ وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل راته ځان وښو. وی بل شان شکل ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر مزېدار سترګې مزېدار مخ او خندرویه بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړي وي او هغه له خدای جنت ور نه کي که نه جنت، او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده، دا خوشحالي ډېره ده. دومره خوند یې وکړه، دومره پې خوشحاله شوم. او بدعمله انسان له کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي نو که د دوزخ په دی د مرګ د فرشته په دې سخت شکل وویني که نه وی دا غم هم موله ډېر دی. وی قسم په خدای تک تور وجود یې او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دي. مرګ اسان شی نه دی ورونو ګورئ، خدای دې زمونږ ستاسو مرګ اسان کړي، او الله دې په مرګ وخت کې ګورې د ژوند پته نه لګي ډېر حالت بل خوا روان دی. الله دې د ژوند اخري ساعت
دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخیری ساعت کې زموږ په ژبه کلمې شهادت راولي او دا سوال کوي وی خدای کوم ارواز باندې چې زه مرمه او په کوم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي نو خدایا هغه ورځ زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله هسې نه چې دقه زما د مرګ پر ورځ ته مانه خفې خدایا د مرګ ورځ خدایا زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله مرګ دونه خطرناک شی دی و خامخا راتلو والا دی نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم مړې ځان مړې وشمېره یو معنی دام ده مړې د دنیا په ځای بودینت او په ډول ډال څه کوي یا ځان داسې فرض کړه چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روان یم نو مرګ له چې سړی روان یي له دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي په هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده د مارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي دا ملک الموت ته چې الله پاک دا ساه ایستل او ښکل حواله کول که نه نو ملک الموت ورته وی الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمني پیدا شي او ټول به ماته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې پکې نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي نو ته راته غوسه نه شي وایي زه ته زه داسې چل جوړومه چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې خو ستا نوم به هم څوک نه تا ته به نه څوک کنځل کړي نه به څوک خیرې کړي نه به راته څوک بده وایي ولې زه به یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچي چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي چاله به د زړه بیماري سبب کوم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو چاله به اکسیډنټ سبب کوم نو خلک به خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه که دا ګاډي داسې نه وي ملقېدلې او داسې نه وي جنګېدلې نه وي مړ چاله به ګولۍ سبب کوم چاله به اور سبب کوم چاله به دریاب غر کېدل سبب کوم دا مال چل راځي ځه او ټیمونه به ته نه دي معلوم الله خبره نه کېږي لکه پرېږده دا بره دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ وکړو سره یو ځل ته نبي علیه السلام د ملک الموت د تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر دې تپوس کړی وی ما له خدای لښکر فرشتې راکړي چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل یو نظام دی که او په خپلم الله پاک دومره طاقت راکړلی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې دې ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په یو سکند کې ساراخ کوي پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته د دانې پرتې دي که بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري وی دا پته راته نه دی ډېره نیم خبر د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې د ټوله محکمه معلوموي نو به د یو مثال درکړم لکه د تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي هغه ته راپته چې دومره سکولونه های دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادای د تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دي او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره سول هر څه وته که یاد وته نی خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی کله غواړي سیکرټري صاحب تپوس وکړي او ته سیکرټري صاحب ته وایې چې تورنګو های سکول کې 100 استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکړه نو فایل به راوغواړي نو په یو ساعت کې به ورته پته ولګي دا معلومولی شي چې هیډ ماسټر یې څوک دی دا هم په یو ساعت کې معلومولی شي هیډ ماسټر به کله ریټیر کېږي اسرائیل علیه السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلان کې به کله مري دا هغه ته هم پته نه لګي دا ما ته هم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت زه به کله مرم او په کومه ځمکه یې به ننسا خېږي دا تا ته هم پته نه لګي دا مور ته د بچي پته نه لګي او بچي ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي وایي چې پته نه لګي نو ساتې څنګه وباسئ ویې لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې ځه پلان کې به یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به ځه په پلان کې ټایم کې دې څه وباسه چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د دې ساره وباسم او الله له یې اوسم
ځان له یو نظام. زما وروڼو د خبرې خلاصه دا ده چې مرګ هغه حقیقت دی چې دې نه څوک انکار نشي کولی. مرګ هغه حقیقت دی چې هر چا له راځي. زما یو دوست دی ډاکټر دی، ادي په امریکا کې چې زما د تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چې د هغه ځای نه په ټلیفون خبره کوي. او یو ځل په دې خپل ژوند کې راغلی ما سره ملاقات شوی نو ما ته وایي ستا مې د مرګ تقریر اورېدو. نو ما ته ډېر عجیبه و. وایي زه په امریکا کې سرجن یم، مونږ چې هلته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده. هلته کې به د دې انسان چې څومره داکاني ضروري چې کم ضرورت یې وته ابه ګیر چاپېره د دې مریض ولاړي. د زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې هسې نه د اپریشن کېدلی فیل نشي. د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي. او دا څه ورته ویل کېږي دا پلپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کمپاوډرني ډاکټر به ولاړي. وایي مونږ ته باقاعده چې زه ورننوځم هغوی ټول هر څه برابر کړي هسې نه د اپریشن کېدلی فیل نشي. شوګر یې شته کې نشته، بلډ پریشر شته کې نشته. وی ټول ډاکټران ولاړي هغې راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې خبرې قابل دی چې تا له اپریشن کې کوله. داسې د اپریشن نشم کولی. هغه ولاړي بیا وی پوټینې اپریشن یې دې وله وکړم چې اپریشن وکړم هغه سرمن وغیره وله وګنډم. وی چې وګنډمه نو زم په فایل دسخط وکړم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړه. او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پس وګوري او دلته خو چې نشه ته یې وباسي نو ورته یې بولي نو هلته چغې وایي. هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي. نشه ته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي. هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشه ته لاړه دې ټیک دی، زړه والا ولیکي چې زړه سرکولیشن ټیک دی، حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ ولیکي. ویناګه نه سړی مړ شي هم هغه اپریشن تر کې راته سړی راوغورځېږي مونږ اکسیجن او منډې او ترړې خو سړی مړ شي. بیا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغوی دا تحقیق کوي ریسرچ کوي چې په څه مړ شو. زړه والا وایي ته حرکت خو ټیک و، دغه بیماري هم نه وه، د لاټیک هم نه دی راغلی. هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي. هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه. هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ته لاړه هغه څه تکلیف هم نه. هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو ریپورټ ورکړه دا ولې مړ شو. وایي زه څادر به اوږه کړمه ویې خندل داسې یې کړلې. وایي زه څادر به اوږه کړم چې داسې کار دی چې تاسو بې وقوفان یې تاسو نه پوهېږئ. دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی د هغه طاقت شته. هغه ذات تا فیصله کړې ده چې دی به په دې ټیمري دوی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي. په ارام کښېنئ بس. او هغه ذات دا هم وایي چې ستاسو په دا منځ کې دې څه وخت کې هغه ذات دا مونږ ته ښایي یله بیا ټیک یو ساعت یې وباسه. هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې پوټینې اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره تاو یو اکسیجن او ټول مشینان د سره دي او د دو د حرکت مشین هم د سره دی او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو یې منه نشئ منې کړو. یو بوډۍ او یو زوی او زوی یې مړ شو. ډېره زیاته ورپسې خفه وه. په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېده. ساده ښځه وه دا ښځې دا بوډاګانې ویم بیا لږې ساده. یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي. وایي پلانکي دی کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته هغه پسې لاړه او ډېرې ورته وجړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چا خولې که څه دم دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما د بچی را جمدې کا. هغه ته بوډۍ ما سره خو نسخه شته اوبه دي هغه به دله دم کړم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچوې دې به چغه وي او راپابسي ټوک ټاک به شي. دې شورلو کې وله اوس څه سوه دا به را جمدې شي. هله شابه دم وکړه هله ویې نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې. بلکل ونه د سلو نه خو به راوړم. ویې نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوی. هغه اوه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوی د هغې اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې به دموم خو چې د زوی په دې شورلو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به. بوډۍ زر بوتل واخېست وي دا ښودل اوس را پیدا کړم. یو کور ته لاړه وایي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه دا کور راوړې چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي. ورننوته تاسو کره مړی شوی دی؟ څوک؟ پلار هم مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله
تاسو کره مړی شوی دی زما ته دغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک مو دي کاکا جي مې مړ کنه مخکې ورځ په بل کور نیکه مې مړ کنه په بل کور زوی مې مړ کنه په بل کور ښځه مړه وکړه په بل کور خاوند مړ کنه په بل کور رور مړ ورواره مړ خور مړه واده خور زوی مړ نوسې مړ اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه وایي دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپه یې ورپسې چې زوی دې مړ دی او خپه یم دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به مرې ورپسې بېبې بلوز به ته مرې ته به هم بلوز مرې ورپسې زه به هم څوک و په بل کور والا ستاسې نمسۍ مې مړ دی ډېر نیازبین و خپه یې ورپسې یو خپه یم دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې 15 کورونه چکرو لګو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی کو بل وړی وی نه ولې یو کور مې همداسې ونومد چې هغې کې د مړې نه شوې نو بېبې که ستا بچې مړ شو نو څه چل وشو مرو به خامخا خلاصې خو دی نشته مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې نه غواړي والله که د چا هم ځان مرګ تړلی کېږي لکه کېږي ستاسو نه څوک وایي چې زه دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شی نشته دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته بیا چې خدای هلته به څه کوم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ پې دی چې دلته خو پکې لګېدلی دی اے سي م لګېدلی دی که نی به بو دی جنریټر دی که نی څوک خو به راته لمن ولقي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن له کم ټینشن راځي او ذهن له کم سوچ راځي او ذهن له کم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو که ناجوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي شي نو په سر به راله زور وکړي لور به شي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نی نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به راباندې ورځي قبر کې به څه کوم نه راله سپې مالش کولی شي په دا قبر کې ماله هېڅوک پې نه شي مالش کولی په قبر کې نه راله څوک په سر لاس راښکي شي په دا قبر کې نه راله څوک په خېټه لاس راښکي شي نه را باندې څوک دم اچولی شي دلته خو به چغې وام څوک خو به راله راورسېږي دوی له پکار دي چې دلته خو چې چغه په زړه کې راځي چې دلته به چغه ووه مور به مې سر ته کښېنی که بنده ډېر هم نه جوړوي خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي هلته خو زه مور ته هم چغه نه شم والی زه به څه کوم او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي آها بل سوچ دا چې دلته کې فلانا ده او قبر کې به څه کوم توره تیاره او چې دا سا به رانه څنګه وځي یوازې یو غم نه دی که نه چې د مور نه به جدا شي پلار نه درونه نه به جدا شي یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو له کوز شي یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي یوازې به شي هر څه به دنه پاتې شي اکسیجن ختم رونه رشته داران ختم نه سا به څنګه وځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی ملا مسلمان شوی و هغه نه یې تپوس وکړو وی دا سا د انسان نه څنګه وځي دا سا د وتو به څنګه کعب احبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال یې زمونږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او د هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خورې شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو د غنو نه ډکي او یو یو څانګې په یو یو رګ کې تلي تاو شوي وي او دا غونډه اونه دې راکاږي او دا ازغي او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي داسې تصور د بدعمل انسان نه او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمل انسان نه چې څه ښکلي کېږي مثال یې څنګه دی وی تپوس یې مه کوه نه ال راته ووایه چې څنګه تصودي وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې سرمن وباسې چې حلال کړي دي نه وي او په جمدونو تې سرمن وباسې وی څه ښکل دونه ګران کار دی
بني اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چا ووی چې مونږ ته د سا د یو مړي را جمع کا. بني اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو وی یو مړي راته را جمع کا، مونږ به د آخرت تپوس وکړو، د قبر به تې وکړو، د ځن کدن به تې وکړو چې نه صبرېدل. نو عیسی علیه السلام یو مړي له اواز ورکړ وی قم باذن الله، مړي را جمع شو. چې څنګه را جمع شو نو دا نیم سر او نیمه ګیره سپینو او نیم سر او نیمه ګیره تک تورو. وی دا ولې؟ وی ده چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو. وکې دا اوس اواز وشو قم باذن الله، نو ما ګنې قیامت راغی، نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو. وی مرګ راته ووایه چې مرګ څنګه وشو؟ وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما، او قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د ځنکدن تریخوالی پروت دی. مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره ځنکدن را باندې رانیسي، ګورې ډېر ګران کار دی. نو مرګ داسې حقیقت دی، داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي، دا ولا خبره نه ده. د سا به په کومه طریقه وځي الله، او دا سا به کوم خوا ځي، دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي، او دا سا به په کومه ټوکړه کې بندېږي، دې سا له به هم کفن راځي. لکه زه او ته چې مړه شو زمونږ د بدن له کفن میلاویږي، دغه رنګې د سا له هم کفن راځي. نبي علیه السلام فرمایي د نیکمل انسان سا له د جنت کفن راځي، او د بد عمله انسان روح له د دوزخ کفن راځي. نو پته نشته چې د ما دا سا به د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي. زه به کوم خوا ځم؟ ورونو ډېر سخت شی دی مرګ. زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتودو ډېر سخت دی. زه به څه کوم دې بات سره؟ هېڅوک یې نه غواړي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله اختیار ورکړی، ستا خوښه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي دنه سا وباسم، او چې تر څو دې نه خوښ نه وباسم نن. هغه خوشحاله چې زما یې څه کار ده چې زه مرګ غواړم، چې ما له اختیار شو زما کار ده چې مرګ غواړم. یو ځل ناست و میلمه دوست ډېر زیات و، میلمانه به له دنیا راتلل او ده به ځان سره ډوډۍ ته کښېنو. داسې بې میلمه به حضرت ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوړه. هر څوک چې بو نوکر یا غلام یا بچی به په لاره کې ودرولو، وی بچې وګرځه څوک راوله، څوک راوله، هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړه. یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته. بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته، نو قانون دا دی چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پېلي، بسم الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې د ډوډۍ باندې د الله نوم واغېږ په دې ډوډۍ کې برکت وي، او که د الله نوم دې وانغېږ برکت پکې نه. یوه دویم دا چې د الله نوم دې واغېږ نو شیطان وتښتي، او که د الله نوم دې وانغېږ نو شیطان در سره خوراک کوي، او د شیطان پخي لاس نه کوي، په ګس لاس کوي، او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو او د متیازو نه ډکي. نو هغه د سره خوراک کې ټول د خوراک د لګن کې. دا مونږ ولې په مصیبت اخته یو قسم قسم بیماری را باندې حملې کوي؟ دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نه لو په ډوډۍ باندې. نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي، نو د هغه غسخه پلیتي زمونږ د خوراک کې ګډېږي، نو زمونږ تېرېږي. نو ګورې سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوې، د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشحاله شي، ثواب به دې وشي. د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کله هم ډوډۍ خورئ او خوراک کوئ څه به وایې؟ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. نو دوه فایدې درته حاصلې شوې. یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي، په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دې ته وایي، دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي. د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي، هغه به د الله یو وجود ته ورسوي. بسم الله پې د پاسه ووایه. او درېیمه فایده یې څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي، د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي. او څلورمه فایده یې څه شوه؟ شیطان به نه کې لاس نه ښکته کوي، شیطان به ګوتې نه وایي، نو بیماری به د په دې خوراک کې به ګندونه نه یوځای کېږي چې بیماري پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه. او یې څوک الله؟ ولې ته الله؟ زه خو خدای نه پېژنم. الله څه ته وایي؟ یو څو سپکې یې ووایي ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پېژنې،
د خدای په نوم خوراک نه کې، د بوتانو په نوم خوراک کې او ناس ما سره ډوډۍ ته مالا ډوډۍ له راوستې وځه. سړی یې په مخه ته ویې ویسته. بوډا لاسونه خپې رپېدلې بار ووته. دې کې جبریل علیه السلام راغی. ابراهیم علیه السلام ته وایي وی میلمه دې څه که؟ وی رخصت مې که. ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحاله الله به هم خوشحاله ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ. وی ولې دې وویسته؟ وی ګوره خدای نه پېژنې، زما رب نه پېژنې، زما د رب نوم نالي او د هغې مقابله کې د بوت نوم ولې نه یې پرېږدم. اوهو وی الله راولېږلمه. ابراهیمه دا دې څوک کړله؟ میلمه دې وشاله. دې میلمه له ما څو سوه کاله ډوډۍ ورکړه، ما نه پېژني، او جامه مې وله ورکړه او جون مې ورکړی دی او عزت مې ورکړی دی او نن ستا یو نوری میلمه شو نو تا وشړه. زر یې سړی ورپسې ولېږله بوډا پیدا کړې. بوډا یې راوسته. ولې دې شړلمه؟ وی د خدای د نوم. ولې دې راوستم؟ وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې او سره د هغې 2 کاله چې د عمر دی نو ما ډوډۍ جامه خوراک او اوبه ورکوم وله او تا یو نو مړی مې مشور دې نه کوه. وی ښځه ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي. وی یو وی ما ته خپله کلمه وښایه، زه په دغه تکي اوس مسلمانېږم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړې مرګ به درله راځي که نه غواړې نه به راځي. یو بوډا سړی وله راغی. بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې یې رپي. بوډا داسې دی چې په دې ږیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي بیګې، ږیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې. بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب اوبه روانې دي او د پوزې نه هم کڼې روانې دي، او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیلګې په دې مخ د پاسه روانې دي او لاسونه هم رپېږي غریبه او ډېر په بد حال دی. اوس بین ته روان دی او په دې ځمکه غریب پرېوته. ابراهیم علیه السلام بوډا ته بابا د څونه عمر یې؟ وی د 200 کالو. او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی. 200 کالو نه عمر لږ غوندې او پوټې غوندې کم دی. وی د څو کالې بابا جي؟ وی د 200 کالو. اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لا څه جوړېږي. زر ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ. وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه، د دې سړي عمر ته ونه رسېږم. خدایه دا څه مصیبت دی، ده نه خو بنده له کرکه ورځي، ده سره خو بنده کېناستې دی نشي، د ده بچي به په ده څه ګزاره کوي، د ښځه به د سره څه ګزاره کوي، د سره به د محلې او د قوم خلک څه ګزاره کوي. الله چې د ده عمر ته خو مې هم نه رسې. او چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت زما فرشته وه. ابراهیم زه خو راغلم چې ستا د نه وباسم. هو ته ملک الموت وي یو نو یې ما له خو خدای اختیار راکوي وخت خو دې ختم که که نه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار درکړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو بس ټیک ته دغه عمر ته به اوس نه رسېږي تا به د نه وباسئ. نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک یې مني خو هر سړی تېرېږي. داسې څوک شته چې هغه وایي چې ما نه مرګ راکړه سوال نه پیدا کېږي. داسې شته چې څوک وایي ما نه مرګ راکړه بوډی و زوی نه جوړو بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ که د ده دا مرګ ماله راوله خو دا زوی مې جوړ که. دغه چې ملک الموت راغی بوډی ته وایي سوال خو وي تا له راغلی یم چې ستا د نه وباسمه وی روغ او رنځور پېژنې روغ او رنځور پېژنې ناجوړه مې زوی دی او وجنې ما وی تا چې اوس وي په ټوکه هم جوړ نه پوهېږې په ګپ هم نه پوهېږې نو مرګ څوک نه غواړي مرګ ناسړی دی. زما د قسم د الله په ذات دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی دی. څپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به یو کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نو او ډوډۍ به نه ول اوږې به غریب ناستو یو ځل روټۍ ته ناست دی یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و. وی خلکو به دې سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی او وی قسم په خدای که به زه لیونی یم وی د لوږې د لاسه او بېهوشه وم
داسې وخت پې تېر شوی ډوډۍ به نه وه خوراک به نه لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو ژاړي ملګري ته ګیر چاپېره تاودي د صحابو خو باجیمه مرګ و ملګري ته تاودي یو ملګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شي نو د حضور پاک سره به دې ملاقات کېږي زما سلام به ورته رسوې هلکه ګوره زما سلام به هم وې هلکه زما سلام به هم وې دا ته ګیر چاپېره تودې و دې جاري ملګري ورته وایي ته جاړې ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي خپل محبوب له روان یې خپل نږدې ملګري له روان یې او هغه صحابه قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهداو له تللی و نو ټول صحابه ځان ته کېنول ټولو دی یو تقریر وکړه وی ای صحابو انی فرتن لکم زه ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم ستاسو دپاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض لمو ستاسو د ملاقات دی حوض کوثر دی هلته به زموږ ستاسو ملاقات به کېږي لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته سجالو صحابه ورته تو راتو ناست دي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام زما سلام او دې جاړي ورته ولې جاړې ابو هریره د مرګ نه یریږي وی او د مرګ نه یریږم مرګ نه ولې یریږي وی سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان ډېر کم دی